په دې ویډیو کې موږ راځو په یو شمېر داسې مثالونو باندې کار کوو کوم چې موږ ته دا خبره نور هم روښانه کړي چې د مثبتو او منفي عددونو جمع او تفریق کول څه معنا. او زه تاسو نه غواړم چې د سوالونو حلولو په وخت کې د ویډیو ودروئ او تاسې خپله د هر یوې پوښتنې د حل کولو کوښښ کوئ. نو راځو لیکو چې منفي یو مساوي کیږي له اووه منفي خانه خالي سره. نو دې خانه خالي کې کوم عدد راځي چې موږ ته ځواب بیرته منفي یو راکړي. دلته مثبت عدد راځي او که منفي عدد راځي، هر عدد چې راځي موږ یې پیدا کوو. نو دې دپاره زه راځم دلته د عددونو یوه کرښه ځای پر ځای کومه. نو دا د عددونو کرښه شوه او په دې کرښه باندې موږ له څو ته ځان رسول غواړو؟ منفي یو ته. دلته موږ سره دی منفي یو او پیل موږ له څو نه کوو؟ پیل کوو له اووه نه. دا پنځه دی، دا به شپږ شي، دا به اووه شي، دا ځای شو اووه. اوس چې موږ له اووه نه منفي یو ته ځو نو دې نه باید څومره منفي کړو؟ راځو دلته ګورو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. نو له اووه څخه چې موږ اته واحدونه دا منفي کړو، څو ته رسیږو؟ منفي یو ته رسیږو. نو دلته خانه خالي کې څو راځي؟ خانه خالي کې ځواب راځي اته. بل مثال ته راځو. دلته وایو چې منفي لس جمع خانه خالي دا مساوي کیږي له منفي پنځو سره. نو دلته به لسو سره موږ څه شی جمع کوو تر څو منفي پنځو ته ورسیږو؟ دې دپاره موږ یو ځل بیا راځو، د عددونو کرښه دلته ځای پر ځای کوو. نو دا د عددونو کرښه شوه. اوس په دې باندې موږ پیل له څو نه کوو؟ له منفي لسو څخه کوو او بیا ځو څو ته؟ له منفي لسو څخه ځو منفي پنځو ته، دې ځای ته. نو موږ له منفي لسو سره څومره عددونه جمع کوو تر څو منفي پنځو ته ورسیږو؟ ځکه دلته موږ لسو نه ښي لاس ته ځو، لسو نه منفي پنځو ته ځو، منفي پنځه د دې ښي لاس ته دی. نو معنا ده چې دې سره به موږ یو څه عدد جمع کوو. خو که چیرې دغه د منفي لسو نه نور هم زیات منفي طرف ته تللی، بیا به له دې څخه موږ عددونه څنګه کول؟ منفي کول. نو راځو اوس دا ګورو، لسو سره څو جمع کوو؟ یو دوه درې څلور پنځه. نو لسو سره موږ پنځه جمع کړل، څو ته ورسېدلو؟ منفي پنځو ته ورسېدلو. دلته لیکو چې دلته خانه خالي کې پنځه راځي. موږ سره منفي لس و، پنځه ورسره جمع شول، منفي پنځه پاتې شول. یا لس پوره وړي و، پنځه ورسره جمع کړه، یا پنځه په لاس راغله نو هغه په پور کې ورکړه، موږ سره پنځه پور پاتې شو. بل مثال ته راځو. دلته لیکو څلور مساوي کیږي منفي دوه جمع خانه خالي. یو ځل بیا راځو، همدغسې د عددونو کرښه دلته ځای پر ځای کوو. نو دا د عددونو کرښه شوه. اوس راځو موږ دا داسې ګورو چې موږ غواړو څلورو ته ځان ورسوو. څلور کوم ځای کې دي؟ څلور دلته دې ځای کې دي. او موږ پیل کوو له څو څخه؟ پیل کوو له منفي دوو څخه. نو منفي دوه دلته صفر دی، دې ځای کې منفي دوه دي. نو موږ چې له منفي دوو نه څلورو ته ځو، دې ځای نه چې دې خوا ته ځو، نو ښي لاس ته روان یو، دې سره به یو عدد جمع کوو. دې ځای کې به یو عدد ورسره لیکو چې هغه ورسره جمع شي. نو راځو ګورو دا به څو کېږي؟ دې ځای نه چې موږ روان شو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ. نو موږ ورسره شپږ جمع کړل د څو سره؟ منفي دوو سره. او څو ته ورسېدلو؟ څلورو ته ورسېدو. نو دې سره موږ شپږ جمع کړي، دلته وایو چې کوم عدد ورسره جمع شو؟ شپږ. نو خانه خالي کې ځواب څو په لاس راځي؟ شپږ. راځو یو بل مثال کارو. دلته پیل کوو له شپږو څخه او بیا جمع خانه خالي مساوي کیږي له منفي اتو سره. نو دې دپاره یو ځل بیا د عددونو کرښه دلته ځای پر ځای کوو. دا د عددونو کرښه شوه. اوس راځو پیل کوو له څو څخه؟ شپږو څخه. دلته موږ لرو شپږ دې ځای کې راځي، دې ته موږ شپږ وایو. شپږو نه باید څو ته ورسېږو؟ منفي اتو ته. منفي اته کوم ځای کې دي؟ منفي اته موږ سره دا منفي پنځه دي، منفي شپږ، منفي اووه، منفي اته، دې ځای کې منفي اته دي. نو کله چې موږ شپږو نه منفي اتو ته راځو، دا له دې نه کیڼ لاس ته پروت دی، نو معنا ده چې دې نه به موږ یو څه عدد کموو. نو شپږو نه چې منفي اتو ته راځو، څومره عدد باید له دې څخه کم شي؟ راځو دا شمارو. دې ځای نه پیل کوو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس. نو شپږو نه موږ څوارلس کم کړه. دلته لیکو چې څوارلس هم ترې نه منفي کړه. نو
منفي اتو ته راورسېدو. دلته به موږ څه شی لیکو؟ ښه دلته شپږ جمع یو څه عدد دی، نو شپږ جمع یو څه عدد کې موږ لیکو چې شپږ جمع منفي 14. دا به داسې په قوس کې ورسره ولیکو منفي 14. او یا داسې هم موږ لیکلی شو چې شپږ منفي 14 او یا شپږ جمع منفي 14. دواړه یوه خبره ده. نو شپږونه چې 14 کم شي موږ څو ته رسېږو؟ منفي اتو ته.